د ننګرهار د خرماو نوم به مو حتما اورېدلی دی. د خپل وطن تولید دی ری دی چې ټول دی وګوري ودې سکي سکلو پیسې دې نالو ودې خوري هلته. اعظم نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د ننګرهار د خرماو نوم به مو حتما اورېدلی وي. دا چې په ننګرهار کې د خرماو څو بڼونه دي او څومره بوټي پکې دي او څومره بوټي ثمر ته رسېدلي دي، نن مو درته په همدې باندې خپرونه برابره کړې ده. په دې هیله چې خپرونه تر پایه وګورئ او د ننګرهار د خرماو د بڼونو په اړه پوه شئ. درنو لیدونکو، دا خرماوي د سعودي، د اماراتو او د ایران له خرماو ډېرې خوږې دي، کیفیت هم د هغې نښه دی. دا چې اوس دلته موږ به د هغه خلکو سره مرکې وکړو چې دا خرماوي خوړلې دي او دا استعمال کړي. نو موږ د ځینو خرماو خوند ولیده، دا ماشاءالله ډېرې خوږې دي، بیخي یعنی بیخي ښه کیفیت والا خرماوي دي. داسې خرماوي به تاسې د ایرانیو، سعودي او د اماراتو دې کې چې کوم خوند دی په هغې کې به په هغه د نورو هېوادونو په خرماو کې به هغه خوند نه وي لکه دې کې چې دی. دلته د خرماو بېلابېل ډولونه دي، چې موږ ته نومونه نه راځي نو بیا به موږ د خرماو د بڼ یو مسؤل سره مرکه وکړو. بېلابېلې خرماوې دي، رنګونه هم مختلف دي، څه زیړې دي، څه سپینې دي، څه سرې دي، او بیا به په دې باره کې ورسره خبرې وکړو. دا که څه هم دا ونه تازه معلومیږي، فکر داسې کېږي چې دا به د سږ کال به یې لومړی حاصلي. دغه سرې خرماوې دي او کله چې ثمر ته رسېدلي دي نو بیا داسې تور غوندې شوي دي، داسې تورې شوي دي دا خرماوې. دا یې بل ماډل دی. دا فکر کوم چې سږنی حاصل یې لومړی حاصل دی. دا څو وږي نیولي دي، یو دا دی، یو څو وږي همدې خواته دي، دغلته هم دي.
نو تاسو چې کله دا پخه خرما وګورئ که په بازارونو کې هم لیدلې دغسې خرماوې د سعودي او د اماراتو دي په ډېر قیمت خرڅېږي کیلو یې 160 افغانۍ ده اوس مهال د دغه خرماو بیه نو دا الحمدلله دا په خپل وطن کې دي نو دا خرما وچه شوي دي داسې کمره کې تاسې نږدې وګورئ دا ډېرې نو دا به تاسې حتما په بازار کې دا خرماوې لیدلې دا ډېرې قیمتي خرماوې دي خو دا چې د وطن خرماوې دي نو خلکو سره ارزښت نشته دی کیدای شي زموږ هټیوال هم د همدغه د مو خرما د قطر او د اماراتو او د سعودي په نامه وپلوري دغه باغ کې چې تاسو فعلا ګورئ دغه باغ 2700 ونې لري او 9 خرما پکې ده دا ټولې ثمر ته نه ده رسېدلې چون چې دغه بوټي کار ته ضرورت درلودو نو موږ بل تشکیلاتو د کمبود د وجې نه دلته په دې باغ باندې شټیپ په شټیپ ځو نو تیر کلونو کې په 100 ونو بیا 200 شو بیا 300 شو نو د امارات د راتګ سره زموږ د ونو تعداد تقریبا د 0 نه تر 1.5 رسېدلی دی او هغه باقي ونې چې کومې دي 1000 ونې یا 1200 ونې په هغوی باندې زموږ کار روان دی تر څو هغه په وده باندې راشي نو بیا به انشاءالله ټول حاصل باغ ته راځي نو فعلا دپاره نسبه ونې حاصل ورکوي دا بوټي چې وو دا د عربي اماراتو نه دا نسلونه راوړل شوي وو د وزارت زراعت د لارې نه انتقال شوي وو او په عربي اماراتو د په کومک باندې دلته راغلي دي موږ خو د کانال ریاست په چوکاټ کې یو باغ لرو دا کنه او په دې برخه کې اوس زموږ کانال ریاست دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده تیر کال د 15000 خواو په شا کې موږ سکرونه توزیع کړل ننګرهار ولسوالیو کې لغمان ته کونړ ته حتی د دې ځای سکرونه لاړل فراه او هلمند ته هلته موږ باغونه جوړ کړل خو سږ کال یې اوس هغه دی موږ په پلان کې لرو د محترم رئیس په همکارۍ باندې موږ ته یو ګرین هاوس هم په واک کې راکړه چې دا څوامه ورځ د په هغې باندې زموږ کار روان دی انشاءالله د 15000 پورې به موږ بوټي د زړو له طریقه زړې به په خپله هم د دې نسلونو زړې اخلو تربیه کوو به نر به یې بیل تربیه کوو ښځینه به یې بیل تربیه کوو نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به مشرقي د دې د خرماو یو بنیاد یې ایښی دی او دغه به تکثیر او ترویج به هم د دې ځای نه کېږي دغه سرې خرماوې دي او کله چې ثمر ته رسېدلي دي نو بیا داسې تور غوندې شوي دي داسې تورې شوي دي د خرماوې دا بل ماډل دی دا فکر کوم چې سږنی حاصل یې لومړی حاصل دی دا څو وږي نیولي دي یو دا دی یو څو وږي همدې خواته دي دغه تاسې د خرماوې له نږدې وګورئ دا د الله پاک ډېر عجیبه خلقت دی دغه یو وږي کې ځینې پخې شوي دي او ځینې د پخېدو په حال کې دي ځینې تر اوسه پورې لا خامې دي دا که ځایونه کې تاسې وینئ دا دې خواته دغه شنې دي لا او بل دغه هر وږی بیل بیل تړل شوی دی تاسې که دلته وګورئ نو دا د هر یو یې تړلی بیا داسې جالي وراغوستې ده او د جالۍ کې هم چې دی هغه خرماوې چې پخ شوي هغه خپله راغورځېدلې دي او هغه نورې پکې پاتې دي دا هر یو وږی
تقریبا د کیلو نه پکې خرما ډیره ده. تقریبا بیخي ډېرې ونې دي دا چې د ټولو ونو لیدنه سخته ده. نو موږ هم یوې ونې ته ورځو. دلته یو بله ونه ده نو تاسې به داسې فکر وکئ که دا د لیمو ونه ده. خرماوې بیخي غټې دي. تاسې هم راځئ د کمرې نه یې نږدې وګورئ. اوس تاسې دا وګورئ یعنې دا نو بیخي ماشاءالله ډېر بیخي غټه خرماوه ده. دا پخ شوې ده دا خپله راتویه شوې ده د خلطې ته او هغه کومه چې پخه شوې نه ده هغه خامه ده. خامه خرما هم چې ده ډېره غټه خرما ده. یوازې دا وږی نه دی نور تاسو چې دا هم وګورئ دې کې هم دا پخه شوې خرما بیخ کې راتویه شوې ده. تاسې بس دا یوه دانه به زه راوشکومه چې تاسې یې وګورئ. نو داسې فکر به وکړه دا لیمو دی خو لیدونکو دا لیمو نه دا بلکې د ننګرهار خرما ده او یو پخه به هم تاسې ته زه وښیم چې پخ شوې خرما نو تاسې به هېڅکله هم د سعودي یا د نورو هیوادونو دومره غټې خرماوې نه وي لیدلې. دا یوازې د ننګرهار د خرماو په بڼ کې داسې خرماوې پیدا کېږي. نو موږ چې د دې باغ د سکرونو نه کوم خلکو ته شخصي باغونه جوړ کړي دي په ننګرهار کې هغه اوس فعلا ثمر ته رسېدلي دي. په 3م کال 4م کال چې توجه ورته بیخي ونه کړي نو په 5م کال حاصل کوي او که توجه لاندې ونیسي نو په 3م 4م کال باندې نتیجه ورکوي. دا په 3م کال باندې دا ثمر ته رسېدلی و خو د دې د مصنوعي القا مراحل سر ته نه رسېدل. دا د دې په خاطر باندې چې ویل دی کې به هغه نر او ښځه ایښودل شوې ده د پخوا نه ویل راغلي دي نو مصنوعي القا یې نه کېدله حاصل به یې تویېده. نو وخت کې چې موږ پوه شولو چې دې کې نر ونه نشته دی او دا 2700 ونې ټولې ښځینه دي نو بعد د هغې نه موږ اقدام وکړو ګمرک او کلکسون او د شخصي ځایونو نه سرخرود او د دې ځایونو نه هم د ګردو انتقال شروع کړ او خوشبختانه چې ګردابشاني وکړو نتیجه یې مثبته شوله او ورځ تر بلې ښه کېږي. د ننګرهار ګرمسیرې سیمې چې مثلا لکه شینوارې ونیسه کاما بیسود خیوا سرخرود او ګوشته کې 1500 ونو باغ اوس هلته موږ جوړ کړی دی. ما فعلا په حاصل راغلی دی ګوشته کې دا یې 4م 5م کال دی چې جوړ دی نو نتیجه یې ښه ده. نو ګرمسیر منطقې اوس کونړ ولایتونه هم تر چغسرۍ پورې هلته هم کولی شو چې د دې سیند په غاړو کې خرما وشي. لغمان خو ورته زیاتره د علیشنګ او ولنګار د غټو درو نه لوړو درو نه ښکته دا ټول ورته مساعد دي. موږ باغونه پکې جوړ کړي دي لګیا یاستو ډېر باغونه هم جوړ کړه په لغمان کې. دلته قندهار ورته مساعد دی مثلا د نور فرا هلمند دغه څه مساعد دي. مسلکي لحاظ خو داسې دی چې دغه 24 کاله زموږ په دې کانال کې وشول او ټول په قوریه او زیتون باغونو او مالټه باغونو په همدې تحقیقاتو کې او په همدې کې مصروف یو. نو 24 کاله مخکې زه د 12م نه فارغ یم البته د زراعت مسلکي لیسې نه نو نور بس همدغه عملي کارونه کوو په دې عملي کار کې لګیا یو نو بس PhD م کړې ده دغه خبره نو په همدې کې 24 کاله هم غټ عمر دی. نو په دې رابطه باندې زمونږ فعلي رهبري ډېره کوشش کوي او انشاءالله چې مونږ دې ته زمونږ مشوره یې اخیستې ده چې په راتلونکي کې مونږ د بلیټس په ځای باندې بیره او خرما وکړو تر څو پورې چې بیره دلته مونږ په جنګلاتي ساحو کې بیره ولرو چې د شاتو مچۍ په ژمي کې راشي او نور د زینت او ښکلا دپاره او د ګردې دپاره د مصنوعي القا دپاره نو زینتي خرماګانې دي چې د ګبا چکن په شکل باندې کېنول شي د ډېر ښه نتیجه ورکوي او زینت به هم ورکوي او ښکلا به هم ورکوي او همدې دپاره موږ کار روان کړی دی چې انشاءالله 15,000 بوټي موږ هغه نارینه بوټي په زینتي ساحو کې کېنو
او خزینه بوټي نه باغونه جوړ کړو د خیره. اوس رابو شو دې باغ ته تاسو دا پروسه راته لومړی سره تشریح کوي او بوټي ته به ودرېږو دا پروسه راته تشریح کوي. مهرباني. راځه. دغه خرما چې تاسو ګورئ دې ته خلاص خرما وایي. خلاص. او خلاص خرما ده چې د دانې دي ګوري دا دانې دي چې ډېر ښه نتیجه ورکوي او ډېرې خوږې او تقریبا چې ښه خدمت د دې ونې وشي نو تر 250 کیلو پورې دا حاصل ورکوي. یوه ونه 250 کیلو چې په دغه خبره چې په 100 افغانۍ شي 15,000 که په 200 باندې فعلا دا کیلو خرڅېږي نو هغه د 50,000 40,000 یوه افغانۍ جوړوي یوه ونه. نو داسې ونې هم شته دی. اوس مثلا دا ونه ده دې ته موږ اجوه وایو چې هغه اجوه خرما ده. دا د اجوې ونې خرما ده خو بدبختانه چې اوس حاصل ختم دی نشته پکې. دا ثمر ته رسېدلې وه تقریبا 50 کیلو خرما همدې کړې وه. دا یې ګورئ دا د هغه ثمر خوشې موږ په دې مزو کې تړلې وې دا یې خوشې قطع شوي دي ګوري. نو دا د ثمر ونې دي دا تقریبا 80 کیلو 80 کیلو د عجوه کوي. او هغه سره خرما همغه عجوه ده که نه همغه عجوه ده چې هغه ځای کې یو غیر القا خوشی پاتې ده. دا تاسو کله د خرما د خوشي وکړي هغه پروسه کې تاسو تشریح کوي نو دا چار وخت کې ګل وکړي په دې وخت په دې دغه کې مونږ اوس دا ګل دی ګورئ چې هغه د هغه سکر یې هم بچی حاصل کړی دی ګورئ دا یې بچکی دی مګر هغه د لومړي ځل دپاره یې حاصل ورکړی دی او هغه خرما یې وګوره تاسې دا څومره ښکلې او خوږه راغلې ده. دا کوم ډول خرما ده؟ دا همغه اخلاص خرما ده چې ما تاسو ته ویل چې ډېر حاصل کوي. ګوره دا یې هغه غیر القا خوشې پاتې دي چې هغه آخري سیزن دی که نه. د القا څنګه کوئ؟ القا دا چې هر وخت کې دا ګل د دې ځای نه راووځي د دې ځای نه چې دا ګل راووځي موږ چې ځان خلاص کړي بیا موږ نر ګرده راخلو تیاره مو دلته په اتاقونو کې ځان سره ذخیره کړي. اول نر غټیږي ګرده ورکوي بیا وروسته دا ښځه ګل کوي. نو موږ د هغې د نر ګرده راخلو په دې ګل کې ږدو بیا د یو هفتې دپاره یا 10 ورځو دپاره دا په داسې مزې باندې موږ کلک تړو. دا هم چې وتړله دې ته بیا کاغذي خلطه اغوندو چې د هغه پسرلي موسم د ګردابشانۍ په وخت کې چې بارانونه پرې ونه شي نو د ده دپاره بیا موږ د حفاظت دپاره موقتا کاغذي خلطې ورکوو. نو بیا په همدې شکل دا القا نیسي. نو القا یې هغه غټې غټې دانې وي چې تاسو ته ما وښودې او دا چې دا تاسې ګورئ دا یې غیر القا دی. البته دې ته موږ ګرده نه ده رسولې دا زړی هم نه لري او غټېږي هم نه او دا پخېږي هم نه نو دا نتیجه نه ورکوي. نو پوچه خرما ده په اصطلاح باندې او په همدې نسل کې چې ښه القا واخلي ګورئ دا هغه القا ده مثلا راخیستې ده چې څومره خوږه شوې ده پخه. دا یې عجوه ده ګورئ بدبختانه چې هغه نورې ختم دي او دغه یو غیر القا خوشی دلته پاتې ده. دا وګورئ دا د عجوې ونه ده. تاسې هسې د نښې دپاره چې دا اوس کال ته موږ ته 100 کالې نښه راکړله کال ته په ده باندې کار کوو مکمل به موږ ته دا 50 کیلو 80 کیلو هم دغه ونه موږ ته راکوي. اطرافي صاحب د بازار کې چې کومه خرما ده دې مزم چې ولیده دا خوږوالی کې بیخي ډېره ده. علت یې دا دی چې دا خارجي خرماګانې چې دا کومې راځي دا شنې قطع کېږي او دا په کړایي کې پخېږي او بعد د هغې نه په لمر ته یو هفته 10 ورځې لمر ورکوي بیا د زیتونو تیلو یا د روغاني موی ورته یو چمک ورکوي او بیا کاغذي کارټونو کې موږ ته راځي. نو دا خو په خپله ونه کې پخې شوې که نه او هغه ښه خرما چې په ونه کې پخه شي هغه بیا دلته موږ ته نه رسېږي تجار یې نه راوړي که نه او هغه شخه چې بس لږه کلکه شي پوستکی یې کلک شي نو بیا خارجي بازار دپاره دغسې خامش کوي او پخوي بیا موږ ته رالیږي. نو وجه همدا ده چې دا صحیح پخه نه ده او که بعضې هغه قیمتي قوطي که تاسې فکر کړی هغه بیا خوږوالی ډېر لري ځکه ډېر لري چې هغه په همغه ونه کې پخه شوي په قوطي کې ایښودل شوي محفوظه راغلي.
خو دا نور تجارتي چې کوم دي دا شنیش کېږي او دا په کړایي کې پخېږي او بعد د هغې نه وچېږي بیا بعد د هغې نه سپری کېږي او کاټن کېږي. خو افغانستان انشاءالله چې د خرماو په برخه کې کار وشي، افغانستان په 10 کلو کې د خرماو له درکه په ځان بسیا کېدی شي، ځکه افغانستان یو ډېر وړوکی ملک دی او ډاګونه ډېر لرو. همدا اوس الحمدلله د کوشتپې کانال روان دی، که داسې یو څوک پیدا شي او موږ ته امکانات جوړ کړي، په هغه ځای کې موږ کولی شو چې یو 200 300 500 جریبه ځمکه د دغه دپاره جوړه کړو، د خرما باغونو دپاره. نو ښه یو کمپلیکس د خرما هلته هم جوړېدی شي او ښه مساعده ځمکه ده ورته. اطرافي صاحب د خرما یوازې په همداسې هوارو ځمکو کې کېږي که مثلا د غونډیو کې داسې فقط چې ریګزاره وي او اوبه ور ورسېږي، ریګزاره یې اوبه ور ورسېږي چې مطلب او یخې نه وي، واورې ډېرې نه کېږي، دغسې ساحه کې دغه خرما ښه کېږي. شګنه ځمکه کې ریګزاره د ګرمۍ دغه دی، د ګرمۍ هواره دې ته نه ګوري، څومره چې ګرمۍ مقاومت لري ده، څومره چې ګرمي او د تندې په مقابل کې چې فقط اوایلو کې چې موږ سکر کې نه باید یو کاله پورې توجه وشي ورته، نور که بیا په میاشت کې 2 ځلې مو به کې دا مقاومت کوي، که یو ځلې مو کې مقاومت کوي. خرما ډېر مقاوم شی دی. د سګنی حاصل د څومره و په اټکلي ډول کې حساب هم کېده؟ نو سګنی حاصل زموږ د 20 ټنو نه تر 22 ټنو پورې و پروسه کال، او پروس کال زموږ حاصل د 1514 ټنو په منځ کې و. نو سکالي تقریبا 6 ټنه زیاتوالی هم راغلی و. کال ته به دا زیاتوالی انشاءالله چې ډي پي سري حیواني او نور دا ګردابشاني په ترتیب سره وشي، نو انشاءالله کال په کال زموږ حاصلات به لوړیږي او دا باغ به انشاءالله داسې وخت راځي چې 1.5 لکه 200 لکه افغانۍ د بولي کېږي، ځکه چې ټولې ونې په حاصل راځي او هم زمان ورته ګردي او تخنیکي فعالیتونه وشي. ډېره مننه اطرافي صاحب، وګرځو دا نورې خرماوې هم مهرباني. خرما تاسو وی چې دا القا شوی نه دي او دا القا دي، نو دا خو ما تاسو ته تشریح کړله چې دې کې موږ ګردابشاني کوو. نو که ګردابشاني ورسېدله دغسې راځي لکه دا ګورئ، ورته تاسې چې دانه او زړی هر څه مکمل پیدا کوي او خورینوالي ته هم رسېږي، او که چېرته دانه ګردابشاني نه یې رسېدلي نو هغه بیا دغسې کېږي چې د دې وچ شي بیا دغسې کېږي چې موږ بیا د کشمشي په نوم باندې دلته خرڅوي په ارزانه بیه باندې، البته په نیمه بیه باندې، د نیمې بیې نیم ارزانه ورکوي، فقط هغه یو دغه وشي، او نور اصلي خرما چې زموږ القا صورت نیسي هغه بیا دغسې راځي. دا خرما که تاسو وګورئ، دا د ننګرهار کانال ریاست اړوند د خرما د بڼ مخکې دکان دی چې ګړۍ په ګړۍ ورته خلک راځي او اخلي. تاسو بس فکر کړی چې دا د ایران یا د کوم بل خلیجي هیواد خرما ده، نو دا د همدغې د ننګرهار د کانال ریاست اړوند چې کوم بڼ دی د دې خرما ده. دا خرما د نورو خرماو په پرتله ذایقه هم ښه ده، ډېره خوږه ده، او بل خبره دا ده چې په وزن کې هم د نورو نه ښه ده. دا هره خرما د بل ډول خرما ده، موږ ته نوم نه راځي چې نوم یې څه شی دی. تاسې فکر وکړئ ډېره زیړ هم ده او ډېره خوږه هم ده. نو دلته دکان جوړ شوی دی، خلک راځي اخلي. دا د همدغه ډبې خرڅ شو او دلته نور دا خرما هم خرڅېږي، دا هم ډېره خوږه خرما ده، دا هم خرڅوي. دا عجوه خرما ده، دغه ده رنګ سور دی، دا نور زیړه ده.
د اعظم نیوز درنو لیدونکو او لوستونکو نننۍ خپرونه مو همدومره وه. تر بلې خپرونې مو له خپل کمرمین عبدالجبار نابي سره خوشحال دورانی په لوی الله سپاري. ښه وخت او ژوند مو رنګ